د سپېڅلي او څښتن تعالی په نامه قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته نن پنجشنبه د 1893 لمریز کال د وږي 28مه نیټه چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 13مې نیټې سره سمون لري خو په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرټکو ته د مزار شریف اوسیدونکي وایي خلک دې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي حامد کرزی وایي امریکا د ټاکنو د بهیر په پای کې جدي عمل وکړي او همدا چې صلاح الدین کې د اسلامي دولت 26 جنګیالي وژل شوي اوس هم پوره خبرونه ویان رحمت ګل فروتن پخوانیو خلکو به ویل د خلکو زور د خدای زور دی دا په دې معنا چې کله د یوې ټولنې اوسیدونکي د یو کار لپاره اقدام وکړي نو هرومرو به هماغسې کیږي څنګه چې ولس غواړي خو په اوس وخت کې بیا دې متل څه ناڅه بدلون موندلی اوس خلک وایي هغه ولس به بریالی وي چې په ټول درک او پوهه د خپل ژوند لاره غوره کړي د افغانستان د تیرې څه باندې 3 لسیزې جګړې ډېرې قرباني له افغان ولس څخه واخیسته دلته افغانانو ووژل شول ښځې کونډې شوي او ماشومان بې پلرونه پاتې شول سره له دې چې افغانان په تیرو 14 کلونو کې نوې ساه واخیسته حکومت جوړ شو کاروبار زیات شو ماشومان ښوونځیو ته ولاړ خو لا هم دغه خلک په بشپړ ډول د امنیت له نعمت څخه نه دي په برخمن شوي دوی وایي چې ډېری وخت د افغانستان د خلکو دښمنان په کلو کې له بېسواده ځوانانو څخه په ګټه اخیستو د خلک امنیت ګواښي مدني فعالان د مزار شریف اوسیدونکي همدې ټکي ته اشاره کوي او زیاتوي چې د کلیوالو جرګو له لارې باید خلک د خپلې سیمې امنیت ونیسي او همداراز ځوانانو ته باید د هغوی د مسؤلیت په اړه پوهاوی ورکړل شي نوموړي ویل ځوانان باید آګاهانه عمل وکړي دوی باید د چا د لاس علاوه نه ګرځي د دې خاورې دښمنان له هرې لارې غواړي چې خپلو شومو هدفونو ته ورسیږي سره له دې چې له قوي بهرني ملاتړ څخه هم برخمن دي دښمنان غواړي چې په کلو کې له ناپوهه ځوانانو څخه په ګټې اخیستو ځایونه د ښارونو تر څنډو ورسوي په داسې مواردو کې نه باید ځوانان د هغوی په لومه کې ځانونه بند کړي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دا چې امریکا د افغانستان د ټاکنو په پایله کې په دغه بهیر کې فعاله ونډه درلوده اوس باید د دغه بهیر په وروستۍ برخه کې د اختلافاتو له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې امریکا باید د یو همکار هیواد په توګه د ټاکنو د بهیر په ختمولو کې هغه شان عمل وکړي چې د افغانستان ګټه پکې وي ولسمشر کرزی دا څرګندونې په کابل کې د امریکا له سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن ترمنځ په خبرو کې مطرح کړي او دوی سره د ټاکنو د بهیر د پرمختیا او د څرنګوالي په تړاو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سر د دواړو نمایندانو ترمنځ اختلافات پر خپل قوت باقي پاتې دی او د دغو نمایندانو د کړکېچ د حل لپاره څو ځلې دوه اړخیزې خبرې هم کړي دي ولسمشر ماڼۍ په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی کرزی له دغه دوه امریکایي مقامات سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان خلک د ټاکنیز بهیر د اوږدېدو له امله اندېښمن شوي دي او دا بهیر له زغملو څخه زیات اوږد شوی دی د خبرپاڼې په وینا ښاغلي کرزي په دغه لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک د ټاکنو د پایلو د اعلان په تمه دي او غواړي چې نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي کرزي ویل چې امریکا باید د افغانستان په تړاو له نورو هیوادونو سره د تفاهم فضا رامنځته کړي د ده په وینا افغانستان باید د بهرنیو هیوادونو سیالۍ ډګر ونیسي او امریکا کولی شي په دې کې رغنده رول ولوبوي په فاریاب ولایت کې د دو جلا پیښو په ترڅ کې تېره شپه دوه ځوانو نجونې خپلو ځانونو زندې او خپل ژوند دې ته پای ټکی ایښی دی د فاریاب سیمه چارواکي وایي د فاریاب پوهنتون 20 کلنه محصله معصومه په ازموینه کې د ناکامه کېدو له کبله د احساساتو تر اغېز لاندې راغلی وه او خپل ځان یې په کور کې زنده کړی دی دغه پیښه د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې رامنځته شوې چې د مقتول کورنۍ او د فاریاب پولیس د دې پیښې پخلی کوي د معصومې د کورنۍ یو غړی رسنیو ته ویل چې معصومه په ازموینه کې تر ناکامېدو وروسته تل د ناراحتي احساس کوو چې بالاخره د هغې په ځان وژنې سر پای ته ورسید له دې سره هم مهال تېره شپه د فاریاب ولایت د قرمقل ولسوالۍ په مربوطاتو کې بلې 19 کلنې نجلۍ هم ځان
زندۍ او ځان وژنه کړې ده. د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر څو امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کونړ د امنیه قمندان عبدالحسیب سید خیلي د دې پیښې په تایید سره رسنیو ته وویل نږدې 400 تنه طالب جنګیالي تېره ورځ د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړ چې د همدې ورځې تر ماښامه د دواړو غاړو ترمنځ نښته روانه وه. ښاغلي سید خیلي وویل چې په دغه نښته کې 22 طالب جنګیالي وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. د سید خیلي په وینا د دې نښتې په ترڅ کې 2 د ملي اردو سرتیري او یو 12 کلن ماشوم هم ټپي شوی دی چې اسداباد ښار ته د درملنې په مخه انتقال شوی دی. د کونړ امنیه قمندان وایي د برید کوونکو تلفات هغه مهال پورته شول چې دوی د خپلو مړو د انتقال هڅه کوله. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غازي آباد د کونړ ولایت نامن ولسوالۍ څخه دی چې څه موده وړاندې پر دغه ولسوالۍ باندې طالبان د ډله ییز برید په نتیجه کې د ملي اردو 22 سرتیري وژل شوي وو. په غازي آباد کې د ملي اردو د 22 سرتیرو وژل کېدو په هیواد کې د زیاتو مقاماتو او ولسي خلکو غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت پر دفتر باندې د ځانمرګي برید د مخه نیولې ده. دغه ادارې نن پنجشنبې په یوه خبر شوي خبرپاڼې کې ویلي ځانمرګي برید کوونکو غوښتل چې دا ځل په جلال آباد کې د ملي امنیت پر دفتر باندې برید وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه. ملي امنیت وایي چې په دې تړاو 2 د ځانمرګي بریدونو لارښوونکي او یو ځانمرګي برید کوونکی نیول شوی دی. د خبرپاڼې په وینا نیول شوي کسانو شیرولی او تراب نومیږي چې یوې د ځانمرګي برید د جریان فلم اخیستونکی او بل یې د برید کوونکو لارښود او اکمالونکی دی. خبرپاڼه چې شیرولی 15 تنو ځانمرګي بریدګرو ته په خپل کور کې ځای ورکړی و. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل د ننګرهار د ملي امنیت پر دفتر باندې برید ترسره کړي. ویل کېږي چې دغو کسانو په نیولو سره په جلال آباد ښار کې د یوې خونړۍ پیښې مخه نیول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینات د هیواد په سویلي برخه کې د نږدې 800 کیلوګرامو نشهیي توکو له کشفولو خبر ورکړی. دا مواد په هلمند ولایت کې د ملي اردو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې کشف او ضبط شوي دي. یادې ادارې نن پنجشنبې په یوه خپره شوې خبرپاڼې کې ویلي چې ملي اردو ځواکونو د موټر تلاشي پر مهال 800 زیات نشهیي مواد چې په یوې تونیس موټر کې ځای پر ځای شوي وه کشف او ضبط کړي دي. خبرپاڼه وایي د موټر له پیژندلو وروسته په ډاګه شوه چې 830 کیلوګرامه تریاک او 12 کیلوګرامه هیروین په ډیره ماهرانه توګه پکې ځای پر ځای شوي وه. د خبرپاڼې په وینا د دې پیښې په تور یو کس یې چې د یاد موټر چلوونکی دی نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې هم امنیتي ځواکونو په هلمند کې 433 کیلوګرامه تریاک او 94 ګرامه هیروین چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وه کشف کړي وه. هلمند د هیواد په سویل کې له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي په ډیری سیمو کې د نشهیي موادو کار او قاچاق جریان لري. د مخدرات توکو قاچاق کوونکي او د دولت وسلوال مخالفینو د نشهیي توکو له کار او قاچاق څخه په زیاته کچه پیسې ترلاسه کوي. د افغان دولت د نړیوالو ځواکونو له 14 کلونو هڅو سره سره لا هم افغانستان د نشهیي توکو د زیاتو لیدونکو هیوادونو په سر کې قرار لري. د کورنیو خبرونو پای بهرني خبرونه دی او دمې وروسته